أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق واتل عليهم او اولول پدی باندې نبأ حال یا واقعا ابن آدم د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق رښتونه اذ قربا قربانا هر کله چې دواړو قرباني وکړه فتقبل من احدهما نو قبول کړی شو یو د دې دواړو نه ولم يتقبل او قبول نکړی شو من الاخر د بلنا قال د اویل لاقتلنك زبخامخ قتل کم تعالی را قال د اویل انما يتقبل الله چې بشکا قبلوي الله تبارک وتعالى من المتقين د پرهیزګارانو نه پدی باندې وتلو علیهم نبأ ابن آدم بالحق پدی ایتونو باندې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي د آدم علیه السلام د دوو زامنو د واقع او الله تبارک وتعالى حکم کوي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته او دا دی واقعه کې اصل کې د آدم علیه السلام په د دوو زامنو کې یو د حسد ښکار شوی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله فرمایي چې ته دا واقعه په دی باندې اوروا یعنی نبی علیه السلام واضح دلیلونه او د هغې معجزات يهوديان اولیدل خو بیا هم د حضور علیه السلام د منلو نه انکار وکړو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته په دې باندې رنج او غم او صدمه ملو شو الله تبارک وتعالى هغې ته د آدم علیه السلام د دې زامنو د واقعي د ذکر کولو حکم وکړو چې دې کوم وجه د حسد و یعنی حسد چې دی نو دا یو داسې بیماری ده چې دی کې انسان چې کوم ښه څیزونه وي یعنی یو انسان دی د هغه بل رور دی د خپل رور وجني د مور ته پلار ته وروروالی ته شریعت ته دین ته هیڅ هم نه ګوري او دته دا یو کار دا ورته خسته شي نو دا د حسد هغه واقعیا مخکې د يهوديانو سره د نبی علیه السلام په دور کې يهوديانو به د حسد د وجې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره نه منله په هغې به ایمان نه راوړو نبی علیه السلام په هغې باندې رنجیده شو خفه شو الله تبارک وتعالى ورته دا آیتونه نازل کړل چې د دې خلکو د واقعیا دام د حسد یو مثال دی د آدم علیه السلام دو زامن مفسرینو لیکلي دي یو قابیل او یو حابیل د دې واقعیا کې مفسرینو ډېر تفصیل لیکلی دی صرف دا ده چې دوه کسانو قرباني وکړه د یو نه قرباني قبوله شوه د بل نه قرباني قبوله نه شوه دا د کم نه چې قرباني قبوله نه شوه د حسد راواغستو د وویل چې زه به خامخا تا ووجنمه د بل ورور ورته بیا وویل که ته ما وجنې نو زه تا پسې لاس نه دروږدوم یعنې زه په ستا په وجلو باندې اولوالي ډومبېوالي نه کوم د دې وجه سوا نو یو وجه پکې دا ذکر کیږي چې د آدم علیه السلام اولاد به پیدا کېدو یو الګ او یو جینۍ یو پیره به چې هغې د ماشومانو د پیدا کېدو امیدو نو یو الګ او جینۍ به پیدا شو بلکې الله به چې بیا کوم الګ او جینۍ پیدا کېدل نو هغه به چې دی نو هغه به په خپل منځ کې ورور او خور یعنی کوم الګ او جینۍ به چې پیدا شو دا به په خپل منځ کې ورور او خور د دې رشته به نه کېده داسې خو ټول وروڼه او خویندې ځکه چې مور او پلار یو خو د هغې دپاره د نکاح نظام داسې و چې کوم الګ او جینۍ به یو ځای وشو نو د دې نکاح به یو بل سره نه کېده او چې کوم به جدا جدا شي یعنی اوس یو الګ په وړومبي یو کال باندې وشو بل الګ او جینۍ په بل کال باندې وشو نو دوی به خپل منځ کې یو بل سره دوی به کله لوی شو نو د دې نکاح به په دې طریقه باندې کوله چې دا کوم به یو ځای پیدا شي دا به ورور او خور د دې نکاح به نه کېده نو قابیل چې و دې کې بیا بعضې کسانو نه اکثر زه تپوس وکړم قابیل او حابیل کې قاتل کم یو قابیل او حابیل کې قاتل کم یو داسې یکدم انسان ته پته نه لګي داسې چې واقعیا کله وي نو د دې اسانه د پیژنګلو اسانه ذریعه ده چې قابیل او قاتل د دواړو په منځ کې اول کې قاف او الف راځي نو دا قاف نه چې قاف نه قتل قاف نه قابیل او قاف نه قاتل نو په دې د فارموله باندې په اسانه پیژندل کېږي چې دا کم کس په اول کې قاف راځي نو دا قاتل دی او دا قابیل دی یعنی قابیل په اول کې قاف راځي لہذا قاتل هم دی د پیژنګلو اسانه ذریعه ده نو د قابیل سره چې کومه جینۍ پیدا شوې وه دي چې کله لوی شو نو هغه د نورو نه په شکل او صورت باندې ښایسته وه قابیل وې زه به هم د دې سره واده کوم او د حابیل سره چې کوم مطلب دا د حابیل په حصه کې رسېده او د حابیل چې کومه خور وه هغې سره قابیل واده نه کولو نو دې دواړو ته آدم علیه السلام وایي چې تاسو قرباني وکړئ چې د چا قرباني قبوله شوه نو بس هغې به په دې طریقه باندې بیا به هغې به په خپله خبرې کې رښتیني حابیل چې دی نو د ګډې بیزې به سرولې نو د یو بیزه راوسته یا یو چیلې راوستو هغې حلال کو په غر باندې کېښودو
او د قابیل د زمینداری کول نو د سودانی معنی وروړي هغه کې خو دی د مخکې اوس چې زمونږ استادو کوم قرباني د ساروي قرباني د علالي کو غوخي په خپل مخروبل چالم ورکو یو ډیر سہولت دی امت ته مخکې به قرباني واغه خلکو چې هر شی به قرباني کو هغه به وروړو د غر په سر باندې به کې خو د بارنه به یو اور راغي او د چا قرباني به اوس وځي دا به قبول و قابیل او حابیل چې دواړه خپل قرباني کې خو د بارنه یو اور راغي او د حابیل هغه قرباني قبول شو یعنی حابیل په خپل خبره کې په حق باندې دی او قابیل چې هغه په خپل خبره کې دروغجن دی چې کله قابیل ته پته ولګی چې زما قرباني قبول نه شو هغه حسد نورم سیوا شو نو هغه خپل ورور ته ویل اقتلنک زب خام خطا او وجنه مطابق قتل کما نو هغه ته وی چې ته ما وجنه که هر څه کې انما يتقبل الله من المتقين دا قرباني الله د متقینو قبلي د نیکو خلقو د پرهیزګارانو قرباني الله تبارک وتعالى قبلي بیا مخکې آیت کې فرمایي چې ته ما ته لاس را اوګد کې چې ما اوجنه زتا پس لاس نه دروغ دوم یعنی ته زما د وجلو کوشش کې خپل دفاع وکوما دا نه چې خپل دفاع یعنی یو سړی پتا گزار کوي او ته بالکل مخامخ ناشته چې او وخا یا اوله نه خپل دفاع وکې خپل ترتیب سره خو دا چې زه ستاسو په قتل کې ډومبې کېږم نه زه چې اوس بل فرض دوه کسان په جګړه یو کس یو لړب ورکی بل نه سمو سره نشته صرف په ډب باندې اوس یو سړی دی هغه تا وخی او ته هغه گزار نه ورکې نو تام نه پریدي خو چې کله ولته گزار ورکې نو بیا هغه ته پته ولګي چې دا خو خوږیږي دا چې دله گزارونه ورکوم دا چې د مال سوک راکې دا چې خودیم زم خوږ شم ودیم خوږیږي نو خبره برور سمش نو کله به یو انسان خوږی چې هغه ته پته ولګي چې یاره زما دا کار دا صحیح نه دی بهر حال د خپل دفاع چې دی نو د هغه منه په شریعت کې نشته خو دوی کته ما وجنه نو زتا پس لاس نو چته ما چې زتا وجنه ما زدا الله تبارک وتعالى نه یریګم او بیا وته اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين زغاله ما چې ته زما ګناه موچته کې او خپل ګناه موچته کې او د ظالمانو جزاء انسان خپل ګناه اوچتي ځکه چې هغه ګناګار دی هغه قتل وکړو یا هغه کوم ګناهونه دي ابدي اوچتي خو دا ورته چې زما ګناه اوچته کې نو دې کې الله تبارک وتعالى په ورځ د قیامت داسې یو نظام جوړ کړي چې کله یو ظالم او مظلوم الله ته ور مخامخ شي پچا باندې چې ظلم شوی نو دی با د دغه سړی نه خپل بدله اخلي او که هغه سره د دې ظلم بدله نوي نو د هغه ظالم سره چې کوم نیکی وي ابدي مظلوم لورږي او که د ظالم سره نیکی نه نو د دې مظلوم ګناهونه به د ظالم ته ور پغاړي شي ځکه چې دینو حابیل وی چې زغوالم چې خپل ګناهونه په خپل غاړه یوسي او زما ګناهونه هم په خپل غاړه باندې یوسي یعنی چې کله حساب کتاب کیږي تاسو سره خو بنې کې وینه او بیا بچ دینو ته زما ګناهونه یا زما چې کوم کارونه دي هغه هم تاسو در په غاړه شي نو دې سو آیتونو خلاصه دا شو چې د آدم علیه السلام د دوه زامنو د واقعي ذکر الله تبارک وتعالى نبی علیه السلام ته حکم کوي د دې بنیادی وجه مفسرینو لیکلي دا چې نبی علیه السلام سره به يهوديانو حسد کولو نبی علیه السلام په هغه باندې خفه شو الله تبارک وتعالى ورته دی واقعي د ذکر وکړو چې دا واقعي ذکر کا د کوم د حسد یو وجه چې دی هغه پراته ده واقعي هم دغه شانته وا چې د آدم علیه السلام دوه زامنو د یو نکاح په سر باندې بعض مفسرینو دا نکاح لیکلي دا بعض ویلي دي چې نه د دې وجه معلومه نه ده چې هر څه وجه یې خو قرباني د یو نه قبول شو د بل نه قبول نه شو نو چې کوم نه قبول نه شو هغه قابیلو هغه د خپل رور ته وی زبتا قتل کوم زبتا اوجنم هغه ته کته ما وجنه زتا تلاس نه درو چته ما زغواړه ما چې ته زما ګونه او خپل ګونه ټول په خپل ذمہ باندې واخلي او د ظالمانو بدله ده د کی دا کم چې د نکاح د خبره پکې چا کړي د دې لیکلي دي چې قابیل بیا د خپل خور سره واده وکړو دا غنه بیا اولاد مو شو بیا د یو نسل چې دی هغه چلیدو او د حابیل چې دا کوم خور وا کوم چې قابیل نه کوله دا بیا آدم علیه السلام د آدم علیه السلام نه پس چې کوم پیغمبر او د آدم علیه السلام په اولاد کې حضرت شیس علیه السلام نو د دې نکاح بیا آدم علیه السلام د خپل اغزوی سره وکړه حضرت شیس علیه السلام سره چې دا دوا الک او جنې دا په کله دا ټوینز دا به یوځای کله پیدا شونه دا برورو خورو یعنی د دې بیا د نور ټول چې د آدم علیه السلام به نور څومره اولاد د ټولو سره به نکاح کېده صرف د خپل خور سره د چې یوځای ور سره پیدا شي او صرف د دې سره به نکاح نه کېده نور به د ټولو سره نکاح کېده د آدم علیه السلام ټوټل اولاد څومره ډیر زیاتو تعداد په قران او حدیث کې ذکر نه دی خو اولاد ډیر زیاتو او د اغې نه پس چې نو بیا د ټول نسل انساني دا چې نو دا بیا خور شو او د اغې نه پس بیا یو داسې وخراغي چې بیا د انسانان لغون ته پاتې شو ختم شو او یا اتیا کسان پاتې شو د نوح علیه السلام په دور کې چې کله نوح علیه السلام سیلاب راغی صرف هغه کسان اتیا کسان یا صد پاس اتیا کسان
چې هغه د نوح علیه السلام سره په کشته کې سوار شو، هغه بچ شو او نور ټول نوع انساني دا ټول چې د الله تبارک وتعالى دا غرق د هغې نه پس چې د بیا د نوح علیه السلام نه پس بیا سلسله د خلکو چې دا روانه شو. نوح علیه السلام ته ځکه آدم ثانی وي، آدم ثانی یعنی دا آدم علیه السلام نه پس چې بیا نسل خور شوی دی د دین خور شوی دی. وتلو علیهم او اولول په دوی باندې تلاوت کې په دوی باندې نبأ ابن آدم واقعا خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام بالحق رښتونه اذ قربا قربانا هر کله چې دواړو قرباني وکړه فتقبل من احدهما نو قبول کړي شو یو د دې دواړو نه ولم يتقبل او قبول نکړي شو من الاخر د بلنا قال د اویل لاقتلنك زبخامخه تا اوجنم قال د اویل انما يتقبل الله بشک چې قبلوي الله تعالی من المتقين د پرهیزګارانو نه. لئن بسطت الیا کچریت را اوګد کې زما طرف ته یدک خپل لاس تر پورته کې خپل لاس زما طرف ته لتقتلنی چې تما اوجنی ما انا بباسطن زنیم دروجتون کې زنیم دروګدون کې یدی خپل لاس الیک استا طرف ته لاقتلک چې زتا اوجنم انی اخاف الله بشک ز یریګم د الله نه رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. انی اریدو بشک زغوالم ان تبوء باسمی چې ته یو سه زما ګنا و اسمک او خپل ګنا فتكون من اصحاب النار پس چې شیتو د دوزخیانو نه وذلك جزاء الظالمين او هم دا سزا ده د ظالمانو. فطوعت له نفسه بیا تیار ک دلرا د نفس قتل اخیه په وجلو د خپل رور فقتله پس د اوجلو هغه فاصبح من الخاسرین نو پس د شو د نقصان بندونکو نه. فبعث الله غرابا نو الله راولې ګلو یو کارغو يبحث في الارض چې کنستل ازمکا لیوریه د پاره د دې چې اوخیدتا کیف یواری چې څنګه دی پټ کړي سوءت اخیه لاش د خپل رور. قال د اویل یا ویلتا هی افسوس د مالرا اعجزت آیا ز عاجز شم ان اكونا چې شمزو مثل هذا الغراب پشان د دې کارغو فاواریا پس چې پټ کلمزو سوءت اخی لاش د خپل رور فاصبح نشود من النادمین د پخیمانو چې کوم کسان خپېمانی دي اغه نه وګرځیدو. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي فطوعت له نفسه قتل اخیه آسان کدتا تیار کدی یعنی آسان کده د پاره د نفس د خپل رور وجل د ګناه دا کار کدی ته سړی سوچو کې د ګناه دا کار دا ډیر ګرانی ځکه چې اول پکې د الله د حکم پامالي راځي. دویمه خبره دا ده چې الله تعالی مونږ ته په هر وخت کې ګوري د دې خبره نه پکې زړه لوي بیا چې د شریعت کوم حکم دی د دینه پکې زړه لوي بیا چې د نور د ګناه سره مطلب چې کوم نور لوازمات دي د چا په مخ کې ته دا کار کوي نو سب محسوسه که څوک در باندې خبر شي نو هغه به سم محسوسي دا ټول خبره سړی یو سایډ ته کې او دی بیا ګناه ته ورمخ کیش نو دا د لپاره د نفس دا کار آسان کی وګرنه د ګناه هر یو کار دا دومره آسان نه دی. د معاشري او د دې خبره نرستو د شریعت حکم دا مقدم دی او د شریعت د حکم نمخ کې دا خبره چې الله تبارک وتعالى په هر حال کې مونږ ویني چې دا سوچ کړي انسان لراشي نو بیا د غیګونه تا ورمخې کېدل ډیر ګران دي. خو چې کله دا نفس اماره دی انسان ته دا کار آسان کی چې خیر دی د تلاري جوړي کی لکه یوسف علیه السلام چې خپل ورونو دغه ته ورزولو کوی ته ورزولو نو اول ورته وی چې اول یو پکې وی چې دی به اوجنو او بیا بسکو بیا به توبه وباس نو خپل نفس انسان ته یو کار آسان کی د ګناه کار وی او ورته آسان کی نو بس هغه بیا پزړه باندې هغه مطمئن شي او نه خیر دا خو ګناه ده خودونه ګناه نه دا خو ګناه ده خو وړه ګناه ده دا خو غټه ګناه ده خو خیر دی بیا به توبه وباسم. ډیر داسې خلک دی په مقبرو کې براتی دي چې هغه به سبا توبه وباسله یا بل ورځ به توبه وباسله او توبه تسم شوی نه دی او د دنیا نه چې دینو تللی دي. نو خلاصه د خبره دا ده چې نفس د ځړه انسان ته یو کار آسان کی بیا د تاغه کار آسان شي. نو قابل د پاره د یو پیغمبر خبره نه انکارو د شریعت د حکم نه انکارو د الله د حکم نه انکارو کوم نکاح چې د کوله چې د نکاح د خبره پکې معتبر وګڼل شي نو یو حرام کار طرف ته دی مایل کېدو د هر څه د حاصلولو لپاره د یو ورور قتل ته تیار شو. رور او مور او پلار او رشتو ته هیڅ تم اون قتل او د خپل رور قتل ته تیار شو نو دا خبره د لپاره چا آسان کړه فطوعت له نفسه دا خپل زړه ته آسان کړه فقط له هغه قتل کو
فاصبح من الخاسرین، نو د دې په قتل باندې د نقصان چتونکو نشو. بیا الله تبارک وتعالى چې د کله د حابیل قتل کونو دی بیا په اوګه باندې لاش راچولو چې اوس د سره سو کوم ګرځیدو، حیران او پریشان ګرځیدو چې اوس د سره سو کوم، چونکه ډومبه قتلو ډومبه انسان چې دین هغه وجل شو پته ورته نه لګید چې د سره سو کوم، وی غرزوما پرې دما کسو کوم، نو په دې پریشانه په عالم کې دا چې دین روچت کړو ګرځیدو. الله تبارک وتعالى یو کارغه راولېګو او هغه کارغه چې دینو کنده وکنستا او بل مړ کارغه را واغستو او هغه په هغه کنده کې خخ کو او بیا په خور بر ور واچوله. دا کارغه ډیر خيار دی ښا، دا کارغه چې دغه کې هغه ترسټي کروچ کومه کیسه دا پیاسا کوه، دا چې په کوم کتابونو کې لیکلي دا په دې ویډیوګانو کې پریکټیکل راغلي دا وسو. کارغه راشي او هغه کانی رالي لوټې ته ورولي او ببر راشي او بوس کی، بلکې دا چې کارغه په دې ویډیوز کې شته کمپیوټرایز ویډیو نه، د صحیح ویډیو اوس خو کمپیوټرایز ویډیوګان ډیری دي. دغه ته اي اي ته ولي کې چې ما ته داسې یو ویډیو جوړه کړه چې سیلاب یو پاغي کې 15 کسان انختی او دا چیغي وي بس سیلاب بر رواني او 15 کسان منختی میو. دا پرون چې ما غو تصویر ته استاد دغه کو زما یو تصویر د شاړ شبل غونته مې دا کپڑے ولا دغه کا کپڑے نسواری غونته مې دا سپینه کا کپڑے ولا سپینه کړي واسکټ پکې نسواریو مې دا تور کا واسکټ تور کو په غاړه کې مې صادرو مې دا صادر تیلر کنه صادر تیلر کو بیا مې وته مې دا خانه کعبه کې ودرو نو خانه کعبه کې ودرو ما ته دا خو زه یوازې منو بیا را سره کسان نور مدرولو خجی. نو دا اي اي دغه شان ویډیوز هم جوړیږي چې تو ورته وې چې مال داس یو ویډیو جوړه کا چې یو کس یو استه په روډ باندې په منډه روان دي او دا روډ نه غیر چا پیر بازار هم دي او په بازار کې خلک سوداګانی هم کوي او په دې کې سبزیم ده یا چې تو ورته لکه سوې نو بس هغه شان منظر تعالی چې دینه جوړي. نو کمپیوټرایز ویډیوګان نن سبا ډیر دي، هغه دغه کې چې دغه کې یو ویډیو چلیدا د سیلاب کې یو ودی غونډه ټینکې په کوټه پرته یو دا غې نه غیر چا پیرو بيو هغه ټینکې سره زنانه ولاړی او چې وی همې کوئی بچای همې کوئی بچای، هغه ته خلکو دونه جړاګانو کارټونانو 400 اچاوي د حکمرانانو به ته پوس کیږي. کمپیوټرایز ویډیو دا ډېری ویډیوګانې چې دینو داسې جوړیږي چې هغه د صحیح او دغه پہچان په ډېر ګران دي. بهر حال نو هغه کارغه چې دینو هغه ټوټه به کولو کړو به اوس کلی بیا به ټوټه بند کړه واکه د ټوټه به ځان ته خپل کولاوله او بیا به چې دینو هغه بندوله. نور هم داسې د کارغه واقعیات شته. بهر حال دغه چې دی خلک وی غني کارغه خيار د مرداري خوري او کټه کم کل نه پیس کی نو عقل مغواړه رحمانه بخت غواړه او عقل من د بختور غلامان دي. نو بخت چې دینه د ځان لسیز دی. بهر حال دا دام خو بخت چې الله موږ مسلمانان پیدا کړیو، دام خو بخت چې موږ په امت د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې پیدا کړیو او دام نیک بختی د چې موږ الله قران ته کینولیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم. څوک به وی چې زمیدار خدي او څوک به وی چې انجینیر خدي او څوک به وی چې ډاکټر خدي څوک بسوي خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خپ تاسو کې هغه دي څوک چې قران په خپل زده کی او نور تم قران خو نو موږ تاسو کو قران زده کو نو دام د الله تبارک وتعالى د طرفنا یو فضل دی، یو مهرباني ده، یو خبخت دی. خجینو الله کارغه راولېګو کارغه پزمکه کې یو کنده وکنستا هغه بل کارغه به کې خخ کو د چې قابل چې قتل ناغه هو افسوس دی په ما باندې زه د کارغه نم زیات کما کال شوم، زه د کارغه غونتم نه پويګم هم هم دغه شان یو کنده کنسته وکنه دیو مې پکې خخ کړو. نو ډیر چې دینو د شرمنده شو د خپېمانګرو نه چې دینو دی وګرځیدو. فطوعت له نفسه، نو آسان کده د پارا یا تیار کده د فطوعت له آسان کده د پارا نفسه نفس ددو قتل اخیه وجلد ضرور یا فطوعت له بیا تیار کو دلرا نفسه نفس ددو قتل اخیه د وجلو د خپل رور فقتله نو دغه وجلو فاصبح من الخاسرین نشو د تاوانیانو نه. فبعث الله غرابا الله راولېګلو یو کارغه يبحث فی الارض چې يبحث هغه کنستلې فی الارض زمکا يبحثو کنستلې فی الارض پزمکه کی یا يبحثو کنده کولا فی الارض پزمکه کی لیوریه چې اخیدتا کیف یواری چې څنګه دی پټ کی سوءت اخیه لاش د خپل رور قال د اول یا ویلتا هی افسوس د مالرا اعجزت آیا ز عاجز شم ان اكون مثل هذا الغراب چې ز شمه په مثل د کارغو فواریا چې ز پټ کم سوءت اخی
دغه لاش د خپل رور فاصبح من النادمین نشو دی د خپېمانو من اجل ذلک د دې وجنه من اجل ذلک د دې وجنه كتبنا مونږ لیکلي دي علی بني اسرائیل په بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا چې بشک سو قتل کی یو نفس بغیر نفس بغیر د عوض د بل نفسنا او فساد یا بے فساد کولنا فی الارض پزمکه کې فکأنما قتل الناس جميعا پس گویا کې دو قتل کل ټول خلق ومن احیاها او چا چې ژوندې ک یو نفس فکأنما احیا الناس جميعا گویا د ژوندې کل ټول خلق من اجل ذلک کې الله فرمای د دی وجنا د کومه وجنا د دی وجنا چې قابیل خپل یو بے ګناه رور اوجلو د قتل یو دروازې کولو کړه د یو خطرناک رسم ابتدا یو کړه نو چې دې ته خلکو قتل دغه واقعې ته نو نور خلکم دا قتل شروع او فتنه او فساد بازار چې دینو دا ګرم شو لہذا الله تبارک وتعالى چې په بنی اسرائیل باندې کوم احکامات نازل اول نو په هغه کې الله تبارک وتعالى په بنی اسرائیل باندې دا خبره فرض کړه چې که څوک چا یو انسان اوجلو بغیر د عوض د بل انسان نه بغیر د قصاص نه یا بغیر د فساد نظمکه کې څه فساد هم نو کړو دی اوجلو فکأنما قتل الناس جميعا نو د یو انسان وجل گویا کې د ډیرو کسانو د ټولو خلکو د وجلو برابر دي ځکه چې د کوم رسم او کوم طریقه شروع کړه د کې د انساني وینې توهین دا شامل دي او خلک به یو کس یو ځای کې قتل شي نو د اغینه خلک نورم چې دینو جرأت واخلي او بیا نور خلک هم قتل کوي لہذا د یو کس قتل کول دا سدا چې ټول انسانیت قتل کوي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا او کچا د یو انسان زندگی بچ کړه گویا کې د ټول انسانیت ژوند دی اوس داس یو جمله د ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا یو انسان دی هغه ته دومره ضرورت دی د دوايي ضرورت دی او یو خو دا سیستم راوته کې هسپتال ته لړ شي الته به زنانو به یو چیټه راغستی او وسولاړه وي او ته به 130 روپے پکې کمی دی 120 روپے کمی دی یا که چې ته بل خو لړ شي نو بس دومره دانشته یو سیستم د دغه لپاره جوړ شوی دی بلکې اوس خو څنګه چې د زمانه سوشل میډیا تراله د تلاوتونه او د ناتونه او د تقریرونه څنګه سوشل میډیا تراله د ډانسونه مانسونه راله سوشل میډیا دا سوالګریم سوشل میډیا تراغله په واتس اپ باندې میسج کی په سکایپ بو کی او دغه فیسبوک له پوسټ ور کړی وی یو ویډیو یې جوړ کړی هغه بیا دغه کړی زی پیسې نمبر پکې ور کړی بس خلک ته پیسې دیږي نو دا د سوال چې کوم سیستم دی د دې دغه مخنیوي پکار دی واقعاتن کې یو سړی ته ضرورت خلک ته پوس معلوماتو کې نه کچا د یو انسان ژوندۍ د بچکولو لپاره وینه ورکړه یا د انسان د ژوندۍ د بچکولو لپاره پیسې ورکړي نو دا آیت کریمه په هغه باندې لاګو کیږي څنګه چې په دې پیسو کې غل راوتی دا چې په دې وینه کې غل راوتی دي مونږ یو ځل تلو دي په خبره شنغره کې دغه ته هسپتال دی نو مې نه خدای بار کس ولاړو او د کسانو ته وی چې یرو را دلته کې دغه راغلی دی یو زنانه ده ماشومه ده وسره ماشوم ملکیږي او لږ د وینې ضرورت دی وته نو زوما ما سره نور مرګي موږ د جمعې منځله ته لږ وختیو نو موږ ته وی دی لږ وینه ورکې وی دا بس ژوندۍ به بچ شي او دا دی وغه دی ما ته سید مې راځي چې مریض وینو نو دونه خلک بیا یو مریض سم لې کنه چې ته خلک راغواړي او وینه ته اخلي یو اسه مریض کو سم لا په یو 1500 روپے دیاړې باندې یو سوکرا ولا سم لا چې خلک وی چې دا مریض دی نغوی زنانه ناسته ده او د پلان کې دی وسره او دا دی وسره او ماشومان دی وسره چې لاړو بستش هسپتال پروت هیڅ کم پکې نو او په دې طریقه باندې به خلک چې دینه غیبه راتو کړلو وینه به واغسته به بیا ځان له خرڅول اسی چې دینه 140 روپے نه ورکی او وینه بل 1000 په 12000 روپے خرڅيږي او کدا نیگیټیو ګروپي او نیگیټیو یا بی نیگیټیو دا بیا نورم ګرانه خرڅيږي ځکه چې دا وینه لګوي نو هر طرف ته چې دینه سوچ او فکر پکار دی بل سړی په موټر سایکل یا په گاډي باندې گاډي کې چې تزي خلک وته ځې په اشاره کوي خبره ده که څوک ځان سره یو سورلې اوچته کی یو بوډاوي کمزوري وي ضعیفي زنانوي نارینه ور سره اله او دا خلک ځان سره اوچت کی وبوي ځنه خبره خود دینم انسان ته شل خبري جوړي شي شل مسلې جوړي شي اکثر په موټر سایکل به تک ځان پسې کېنه سره د موټر سایکل بیا غپرې دی او ته به تشتور راځي بټوا موبایل او شناختی کارت ورسره بدنالي سره د موټر سایکل او ته بیا داسې بدی پوله ځه شاتهونه ګوره
نو نیکی چې دینو لک په سوچ سمجھ باندې پکار ده. خجی خپل خبره لرازم الله فرمایي ک چا یو کس اوجلو بغیر د بل نفس نه یا بغیر د فساد نه همداسې کس اوجلو گویا کې د ټول خلک اوجل یعنی ټول انسانیت اوجلو او ک چا یو کس بچ کو نو گویا کې دی چې دینو ټول انسانیت بچ کو. الله فرمایي چې دی بنی اسرائیل ته پیغمبران راغلیو سره د ډیرو دلایل سره د ښکار معجزو خو بیا هم چې دینو دی خلکو پزماکه کې زیاتی کوونکو نه او ګرځیدل. خجی من اجل ذالک د دې وجنا كتبنا مونږ ولیکلو علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې انه من قتل نفسا چې بشکا چا اوجل یو نفس بغیر نفس بغیر د بل نفسنا او فساد یا بغیر د فسادنا فی الارض پزمکه کې فکانما نو گویا کې د قتل الناس جميعا قتل کړل ټول خلق ومن احیاها او چا چې بچ کې یو نفس فکانما نو گویا کې د احیا الناس جميعا بچ کړل ټول خلق ولقد جاءتهم او په تحقیق سره راغلیو دوی ته رسولنا پیغمبران زمونږه بالبينات په ښکار دلایل سره ثم ان كثيرا منهم بیا بشک ډیر د دوینا بعد ذالک پس د دینا فی الارض پزمکه کې لمسرفون د اسراف کوونکو نو د زیاتی کوونکو نو. انما جزاء الذين بشک بدله د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې جنگ کوي د الله او د الله د رسول سره ويسعون في الارض فسادا او دی کوشش کوي پزمکه کې د فساد کولو د دې بدله سره ان يقتلوا دا چې دی قتل کړي شي او يصلبوا یا دی په پانسه باندې اوخي جوړي شي او تقطع ايديهم وارجلهم یا کټ کړي شي د دې لاسونو خپل من خلاف د الټه طرفونو نه او ينفوا من الارض یا وباسري شي د زمکه نه ذالک لهم خزي دا د دوی د پاره رسوایی ده په دنیا کې ولهم فی الاخرته او اشتری د دوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د دینه چې تاسو قابو مومه په دی باندې فعلمون پس په شی ان الله غفور الرحیم چې بشکا الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوونکی دی. اول په آیت کریمه کې چې څوک الله او د الله د رسول سره جنگ کوي نو الله او د الله د رسول سره جنگ نه مراد څه دی؟ د دینه مراد دا دی چې کله د یو اسلامی ملک وي او پدې کې چې دینو په ځای کې امن قائمول لاري محفوظ کول او فتنه او فساد ختمول دا د الله او د الله د رسول حکم دی. یو مملکت اسلامی دی په هغه کې هر یو ګټ ته امن رسول د هغه لاري محفوظ جوړول د فتنه او د فساد ختمولو دا چې کوم احکامات دي دا د الله او د الله د رسول حکم دي. نو کوم کسانم چې د الله او د الله د رسول د حکم خلاف ورزي کوي قتل او غارت کوي د خلکو نه جیبونه وي یا چې دین اغي ډاکی اچي یا په لارو کې ناستي او شو کوي نو گویا کې دی د الله او د الله د رسول د حکم خلاف ورزي کوي کوم چې د امن او د فتنه او د فساد د ختمولو حکم دی د دې حکم خلاف ورزي کوي الله وی چې د سمکه وي او دی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا سمکه وي او دی کوي نو گویا کې د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي. ځکه الله فرمایي چې کوم کسان د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي او پزمکه کې د فساد کوشش کوي نو د دې سزا ده چې یا خودي قتل شي یا په پانسه باندې اوخي جوړي شي یا چې دینو د دې لاس او خپې د الټه طرف نه کټ شي یعنی خلاص او غس خپا یا غس لاس او خېخ په داته نه کټ شي یا چې دینو د زمکه نه جلاوطن شي یعنی یا په جیل کې واچول شي یا د یو غزمکه نه سړی لري کی نظمکه نه لري کول خدا دې چې د یو ملک نه بل ملک تواړي دغه ملک ته نه پریدي یا جیل ته کینو د ازمکه ته نه پاک شي. نو الله فرمایي چې دا د دې لپاره په دنیا کې هم رسوایی ده او په آخرت کې هم د دې لپاره عذاب دی. محاربین دې ته ویل کیږي دا کوم چې دغه کسان دي دا چې الله او د الله د رسول حکم نه مني او دی قتل او غارت کوي او د بل نور خلکو نه په زور باندې پیسې اخلي دا محاربین دي. د لپاره د محاربینو لپاره درې شرایط دي. یو دا چې د سره وسله وي د په وسله سره د مسلح وي وسله وي وسره. دویم دا چې په آباده کې یا په لار کې د خلکو نه په زور باندې یا کوي په زور باندې د اغینه پیسې اخلي او بل دا چې په پټه باندې غلا نه کوي دا چې په پټه باندې غلا کوي د تسارق ویل کیږي او دا چې ښکار غلا کوي د تغاصب ویل کیږي په زور باندې مال اغستل د سرقې حکم جدا دی د غصب حکم چې دا جدا دی. سرقې کې حکم دا دی چې غلا په ثابت شي نو لاس به د کټ کولی کیږي او د غصب حکم چې دی هغه د کې ذکر شوی دی چې دا سړی به د مال بمتي واپس اغستلی کیږي او دی به قتل کولی شي. نو د دې د محاربین چې دینو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله د حربنا محاربین د
اسم فاعل صيغه راوته ده د حارب یحاربون محاربین چې کوم د الله او د الله د رسول سره جنگیدون کی دي. نو د درې شرطونه دي چې وسلې ور سره او په آباده کې یا د آباده نه لار چې دین اغي ډاکی چي او بل چې دینو په خکاره چې دینو دا کار کوي. د دې حکم سره یا خو بدی قتل کړی شي یا بچ دینو دی پانسی شي یا به تنه خلاص او غسخ په بته کټ شي یا بچ دینو دی په قید کې واچول شي. بعض علما وایي چې دا امام له اختیار دی، قاضي له اختیار دی چې د سزاګانو کې ولا هر یو سزا ورکړي. خو بعض الجمهور علما وایي چې نه، دا د جرم مطابق سزا ده چې څونه جرم خطرناک وي دونه به سزا خطرناک وي او چې جرم کم وي نو بیا به سزا چې دینو لګ معمولی کم وي. تفصیل دا دی چې چرته یو سړی دی بل دی یو خبر بل یاد ساتي چې دا محاربین دي چې کوم د قتل او غارت کې لکه دا اوس چې چانه موبایل اخلي او بیا که څوک موبایل په سيزي او ویولي دا محاربینو کې راځي. نو کدی دا کس معفم کی بل فرض یو کس وجلو او هغه کسان وی چې بس مونږ دښمنی نه کوو بس کس رانه وښتو بس خیر دې مونږ معاف کړی دی. نو کدی معفم کی نو بیا دا حکومت او قاضي چې دینو دی به نه معاف کوي ځکه چې دا محاربین دي. به هر حال که یو سړی دی هغه جرم وکړو او هغه قتل وکړو او مال امتناع واغستو نو که صرف قتل وکړو او د مقتول وارثان معفم کی بیا هم چې دینو حکومت په د باندې قاضي په د باندې د قتل فیصله کوي. او که چرته سړی هم وجلې دی او پیسې او یا موبایل او یا سامان هم ته غسته دی نو بیا د لپاره سزا ده چې دی به صرف وجنی نه بلکې دی به پانسی کوي او بیا به چې دینو په عام یو ځای کې زوړندي چې خلک تنه عبرت واخلي. د سزا بیا لګه سخته ده. او کنه قتل نه دی کړي صرف مال په زور باندې اغسته دي سامان ته یو کس نه په زور اغسته دي او دی گیر شو نو د سزا ده چې بیا ته یو لاس او یو خپکټ کی چې دی ګرځي او د لپاره رسوایی او د عبرت نشان د خلکو د لپاره جوړ شي. او کنه د چې دینو نه مال اغسته دي او نه چې دینو سړی وجل دي بلکې اسی خلک تنګي او خلک یری نو بیا دی په جیل کې واچول شي یا د غزین لري کړی شي د ملک نه لري کړی شي دی په جیل کې واچول شي. نو دا که انسان دی د سزاګانې د چې ان یقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. دا څلور سزاګانې دي. نو کچرته یو سړی قتل کړي وي خو محارب وي قتل کړي وي نو دی په بدل کې قتل کول شي. که قتل هم کړي وي او مال او دولت هم ته غستی وي نو بیا په پانسی کیږي په یو عام ځای کې د عبرت لپاره. او کنه صرف خلق وجنی نه خو صرف په زور ته مال اخلي غصب کوي نو بیا به لاس او پکټ کیږي. او کنه مالم د چانه نه اخلي او قتل هم نه کوي خو اسه به خلک تنګي زه په خلک یری هراسان کوي نو د اغي بیا سزا ده چې دی په جیل کې واچول شي یا د غزا نه دی لری کړی شي. خو کدا کله دا چې کله حکومت یا څوک په دې باندې را قابو یو کده مخکنه توبه وباسله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم د گرفتارین مخکی یا د ګیریدون مخکی د سړی توبه وباسله نو الله تبارک وتعالى بیا بخون کې او مهربان خجی که یو سړی توبه وباسله او د خپل ځان حکومت ته حواله کو نو د الله د حقوق به معاف شي. د قتل یا د وجلو یا د پانسی کولو یا د لاس او د خپې کټ کولو د احکامات به معاف شي. خو کوم چې حقوق العباد دي یعنی د چانه پیسې غستی دي د چانه 2 لک روپۍ غستی دي وسوسه توبه وباسله 2 لک روپۍ خوري نه په دې باندې دغه به تعالی معاف کیږي چې کله دا واپس کی پردي مالونه ورسري اپ واپس کی او د گرفتاری دونه یا د نیول کېدونه مخکې د توبه وباسله نو الله تبارک وتعالى د تخپل حقوق معاف کوي. الله تبارک وتعالى بخون کې او مهربان دی. انما جزاء الذين بشکا سزا د هغه کسانو يحاربون الله ورسوله چې جګړه کوي د الله او د الله د رسول سره ويسعون کوشش کوي په الارض پزماکه کې فسادن د فساد کولو. دا جزاء الذين جزاء باندې دا انما د پاره دا چې دنو خبر دی سشه چې بدله صدا ان يقتلوا دا چې دی قتل کړي شي او يصلبوا یا پانسی کړي شي او تقطع ايديهم یا کټ کړي شي لاسونه د دی او ارجلهم او خپې د دوی من خلاف د الټه طرفونو او ينفوا من الارض یا لری کړي شي د زمکنا ذالک لهم خزيون د دې د پاره رسوایی ده په دنیا کې ولهم اوشتدی د دوی د پاره په اخرت په اخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي من قبل ان تقدروا عليهم مخکې هغه نه چې تاسو قدرت عمومي په هغه باندې فعلمون پس په شي ان الله غفور رحیم چې الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی. دا نه چې کله گرفتار شي بیا وی توبه ده بیا خو باسم توبه وباسي بیا خو په توبه باندې کار نه کیږي چې گرفتارې نه مخ کې یا د چې کله پتا په دې غل باندې قدرت نه دی مندل شوی د توبه وباسله او خپل مالونه خلکو ته واپس کړل نو الله تبارک وتعالى بخون کې مهربان دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.